کله مې سي کاین ماسټر خلاص کو دلته به تاسو ته یوه دغسې صفحه خلاصه سي چې په هغه باندې کریټ نیو لیکلی ده هغه باندې موږ کلیک کوو کریټ نیو په ده باندې کلیک کوو. کله چې دلته کلیک سو موږ تاسو ته څو سایزونه راوړي نو عموم لپاره د ویډیوګانو لپاره 14 او 9 سیده دغه استفاده کیږي. عموم ویډیوګانو کې موږ تاسې 14 نه دا سیده دا انتخابوو. دې کونج کې نیکسټ لیکلی دا نیکسټ ووهو. کله چې نیکسټ ووهو دلته موږ تاسې ته مستقیم زموږ ستاسې ګالري خلاصیږي. یا که ګوره کله چې موږ تاسې خپله ګالري خلاصه کړو دلته موږ تاسې سره خپل د ګالري فولډران کومې ویډیوګانې عکسونه چې هغه هم خلاصیږي. خپله کاین ماسټر هم یو فولډر لري چې په هغو کې بیکګراونډ دی. بیکګراونډ کې 8 بیکګراونډونه داسې بیکګراونډونه دي چې هغه ته موږ کولی سو رنګ هم تغییر کو او په خپل حالت هم کولی سو. تور د سپین د کار چې موږ تاسې کار یو کولی سو دې چې انتخاب کو. دغو ته موږ کولی سو چې بیا رنګ تغییر هم ورکو. خو له هغه نه بعد دا نور کوم بیکګراونډونه چې دي دې ته بیا موږ تاسې رنګ ته تغییر نه سو ورکولی. نو زه له دې نه یو بیکګراونډ راخلم بیا وروسته په دې غږیږو چې څنګه کولی سو موږ تاسې ویډیو جوړه کړو. ما دا بیکګراونډ انتخاب کړو. کله چې بیکګراونډ انتخاب کړو دلته اتومات موږ تاسې سره یو بیکګراونډ خلاصیږي. اوس راځو دلته دغه چپ لاس ته چې کوم اپشنونه دي دغه درښیم چې دا د څه لپاره استفاده کیږي. یو دا سر کې اول دغه چې ده دا هغه اپلیکیشن ده چې موږ تاسې یو کار وکړو هغه وروسته موږ تاسې بیرته شاته بیایي یعنې موږ تاسې مخته تللي یو بیرته غواړو شاته ولاړ سو په هغه باندې ځو. او دوم هم همدا دغه کوي وظیفه اجرا کوي. دغه دوم اپلیکیشن چې موږ تاسې کوم یو ده کله چې دا ووهو موږ تاسې بیرته ریوس یا شاته تګ باندې ته ویني ما بیکګراونډ انتخاب کړی و. کله چې دا ووږم بیرته شاته ولاړه بیکګراونډ لرې سو. دریم اپشن چې کوم یو ده دغه اپشن د دې لپاره ده چې کله موږ تاسې شاته یو شی بوت یا ریوس کو غواړو چې بیرته هغه راولو نو بیرته دغه وږو. ویني ما هلته بیکګراونډ انتخاب کړی و هغه بیکګراونډ بیرته خپله راغی یعنې په دې باندې بیکګراونډ دې لرې کیږي او په دغو باندې بیرته راځي. کله چې موږ چې ریوس کړي یم لرې کړي هغه غواړو بیرته په همدې دریم اپشن باندې راځي. راځو څلرم اپشن ته. څلرم اپشن داسې وظیفه اجرا کوي کله چې موږ غواړو له دې بیکګراونډ نه عکس واخلو او هغه ذخیره کړو راسره. دا کله موږ انتخاب کړو په اول کې له دې بیکګراونډ نه چې موږ تاسې انتخاب کړی د موږ تاسې د موبایل له سکرین نه دا اتومات عکس اخلي او د موږ تاسې په ګالري کې ذخیره کیږي. اتومات چې د ټلیفون په ګالري کې ذخیره کیږي. او دوم اپلیکیشن چې ده دغه دوم د دې دا کار ورکوي چې کله موږ غواړو یو بیکګراونډ نه سکرین شاټ واخلو او بیرته په هغه ویډیو کې پاتې سي. د دې لپاره استفاده کیږي چې موږ تاسې هغه عکس هم واخلو او بیرته موږ تاسې په دې ویډیو کې یا په دې بیکګراونډ کې پاتې سي. وینې دا دوستانو چې موږ تاسې سره یو بیکګراونډ بل اضافه سو. دوه بیکګراونډه سو دوه عکس سو دلته چې موږ تاسې سره اضافه سولو. او دریم هغه اپشن ده چې غواړو موږ تاسې له دغه بیکګراونډ نه عکس واخلو او هغه عکس له موږ تاسې سره بیرته په دغه بیکګراونډ کې اضافه سي. دلته غواړو چې په هغو باندې هم کار وکړو. ویني موږ تاسې کله له هغه نه عکس واخیستل بیکګراونډ اضافه سو هغه بیکګراونډ بیرته په دغه عکس اضافه سو په هغه په دغه بیکګراونډ کې خپله پاته ده. اتومات غواړو چې موږ په دې کې ایډیټ وکړو یو څه پکې جوړ کړو. دوستانو څلرم پنځم اپشن چې ده پنځم اپشن کې دلته سیده آډیو دا ویډیو دا ایډیټور ده. دا څه وظیفه اجرا کوي دوستانو. کله چې موږ تاسې راسو یو خو پورته ده چې پروجیکټ ماسټر والیوم هغه والیوم چې دا خو 100 ده د هر ویډیو والیوم 100 ده. دوهم څه وظیفه اجرا کوي دوهم آډیو دوهم سټارټ اپ پروجیکټ. دا سټارټ اپ پروجیکټ کله موږ تاسې آن کو کله چې مو دا آن کو غواړو چې ویډیو په سر کې یو څو ثانیې یا یوه دقیقه څومره وخت چې موږ تاسې ورته انتخابولی سو هغومره وخت باید د دې اواز سلو وي. غواړم زه اوس دلته مثلا دغه 3 ثانیې غواړم چې په سټارټ کې د ما یعنې په شروع د ویډیو کې د ما د ویډیو والیم سلو راسي غږ یې ټیټ راسي. د دې لپاره استفاده کیږي. او دریم اپشن چې دا دریم اپشن چې کله موږ آن کو دا بیا د اینډ اف پروجیکټ یعنی په اخر د ویډیو کې زه غواړم چې د ما د ویډیو والیم یا ساوند یا غږ
ټیټ راسي سلو راسي نو هغه ته هم دلته هر څومره ثانیې چې موږ تاسې انتخابولی هغومره ثانیې ورته انتخابوو او کله چې موږ تاسې ویډیو پای ته رسیږي په اخر کې به د هغې ساوند خپله اتومات ټیټیږي ویډیو هم همداسې ده استاد کله موږ تاسې کلیک وکړو په دې باندې موږ تاسې ته راښیي چې موږ تاسې څومره عکسو نه ساوند نه ویډیو نه استفاده کړې دا موږ ته راښیي چې په دغه ویډیو کې کوم شیان استفاده شوي دي راځو پنځم دوستانو پنځم اپشن چې ده پنځم اپشن د دې لپاره ده چې کله موږ غواړو د ویډیو یو سر او بل سر ته اتومات موږ تاسې به کله چې موږ په دې باندې کلیک وکړو په اول سر کې کوم اپشن چې ده د اول چې راځي دا چې کله موږ کلیک کوو موږ د ویډیو سر ته راولي ویني موږ تاسې ویډیو سر ته رالو او کله چې په دوهم اپشن باندې په اخري اپشن باندې کلیک وکړو هغه موږ تاسې د ویډیو پای ته بیایي موږ تاسې ویډیو چپ طرف کې موږ تاسې سره میډیا ده لیر ده اډیو ده او REC یا خپله صوت ورسره ثبتول غیدا له ویډیو سره په میډیا کې خو موږ تاسې چې کله چې شی راخلو هغه ویډیو راخلو عکس اخلو هغه به اتومات ویډیو پسې یا د ویډیو په سر کې یا اخر کې اضافه کیږي د دې لپاره استفاده کیږي که ویډیو راواخلو او که عکس راواخلو زه یو عکس دلته ورته انتخابوم ویني دوستانو کله چې موږ تاسې عکس انتخاب کړو اتومات د ویډیو اخر ته یعنې د نورو عکسو پای ته ورسره اضافه سو او که چیرته موږ دا سور خط په سر ودرو نو دا به د ویډیو په سر کې بیا اضافه کیږي او بل لیر د پلیر کې څو اپشنونه دي لیر کې ډیر کار چې دغه پلیر کې کیږي اول چې د لومړی میډیا په میډیا کې کله چې موږ دا میډیا کلیک کوو په میډیا کې موږ یو شی ویډیو یا عکس راواخلو هغه به د ویډیو له پاسه اضافه کیږي دغه ویډیو له پاسه به دغه عکس یا که ویډیو وي که عکس زه پیلن یو عکس راخلم دا یو بکګراوند راخلم دوم بکګراوند تاسې کولی شئ ویډیو راواخلئ بکګراوند راواخلئ عکس راواخلئ هر شی چې تاسو په طبیعت باندې وو هغه راخیستلی شئ ویني دوستانو کله چې موږ تاسې یو عکس راواخیستل هغه د دغې ویډیو په منځ کې اضافه سو موږ یې غټولی وړولی سو او هم تغییر ورکولی سو یو ځای نه بل ځای ته انتخابولی سو انتقالولی سو دا دلته اضافه کیږي دوستانو کله چې راسو لیر ته په لیر کې دوم شی ده افیکټ کې هغه کارونه اجرا کیږي که تاسې به کتلي بعضې دوستان ویډیوګانې جوړوي چې هغه کې بعضې ځای صفحه د ویډیو چې نه غواړي چاته وښودل سي هغه کې بلور کیږي یا خپ کیږي چې خلکو ته نه ښکارېږي دوستانو دلته کله چې ورته انتخاب کې اوس دلته زه غواړم چې د دغې ویډیو دا یوه حصه چاته ښکاره نه سي یا که ایمیل ادرس ورکوئ یا پاسورډ ورکوئ غواړئ چې تاسې لیدونکي ونه ګوري محرم شی هغه تاسو کولی شئ له دې سره یې تغییر کړئ یا یې دغه پټ کړئ یا بکګراوند خپ کړئ چې هغه څوک ونه ویني دوستانو دا دې لپاره کار ورکوي دریم راځو سټیکر کې خو سټیکر راخیستل کیږي مهم اپشنونه چې دي هغه د اخر دوه اپشنونه دي چې یو ټکسټ ده ټکسټ کې چې موږ غواړو یو شی ولیکو د صفحې په مخ باندې کیږدو د دې لپاره ورنه کار اخیستل کیږي زه لیکم دلته رحماني ټیکنیکل دا مې ولیکل دوستانو دا د ویډیو په مخ راغی دې ته کولی شم چې غټې کم وړي کم نو راځو دوستانو پنځم اپشن ته پنځم اپشن هینډ رایټینګ تاسې به لیدلي دوستانو بعضې خلک ویډیوګانې جوړوي هلته بیا ځینو طریقو نه کار اخلي هینډ رایټینګ څه وظیفه اجرا کوي کله چې موږ هینډ رایټینګ انتخاب کړو دلته راځو دې ته غشی انتخابوو یا ویکتور انتخابوو قلم انتخابوو مربع انتخابوو هغه به له موږ سره دلته په ویډیو کې راځي کله چې موږ ورته اشاره وکړو یا زه راځم دلته دغه ویکتور انتخابوم دې ته موږ د رنګ تغییر هم ورکولی سو هر رقم رنګ چې موږ تاسې خوښ یې هغه ته یو رنګ انتخابولی سو کله چې موږ دا انتخاب کړو کله چې موږ تاسې د موبایل په سکرین باندې هر ځای ته غواړو اشاره وکړو په هغه ځای باندې کله چې موږ کش کړو هغه ته چې ویکتور کش کیږي د دې سایز هر څومره مختلف تاسو څومره سایز ورته انتخابول دا سایز لپاره ده
زه غواړم دغه سایز ورته انتخاب کم. نو دا وکتور ده، خط ده، قلم ده، مربع، هر څه غواړم دې مربع باندې دلته دا کولای شي. تاسو که چېرته غواړئ دایره کوئ، دایرې په شکل کې به تاسې کولای شئ. بل راځو اډیو ته. اډیو کې کله چې موږ تاسې په اډیو باندې کلیک وکړو، همسې ده دې باندې کلیک کوو، هغه اتومات دلته د ویډیو لاندې اضافه کېږي. نو کله چې بیا موږ ویډیو پلی کړو، هغه ساوند یا د غږ یا د اډیو به ورسره چالانده شي. اوس RAC څه وظیفه اجرا کوي دوستانو؟ کله چې RAC باندې موږ تاسې کلیک وکړو، غواړو چې اتومات ویډیو سره موږ په هممهاله ویډیو له جوړولو سره موږ تاسې خپله غږېدا ثبت اتومات موږ تاسې غږ ورسره ثبتېږي. دوستانو بل اپشن چې زه تاسې ته درښیم، هغه کله چې موږ تاسې په دې لایر باندې کلیک وکړو، دا موږ تاسې کولی شو کله چې په دې باندې کلیک وکړو، دا موږ تاسې کولی شو غټ یې کړو، کش یې کړو، د څومره ویډیو له دې ټولو ویډیو سره دا یو بیکګراونډ انتخابوو یا غواړو نوی بیکګراونډ ورته راخلو. خو موږ تاسې کولی شو که چېرته موږ تاسې په ټوله ویډیو کې له یو بیکګراونډ نه استفاده کوو، نو موږ دا یو بیکګراونډ ټولو ویډیو سره هم استفاده کولی. دوستانو دا موږ د نن ورځې ویډیو، هیله ده چې خوښه شوې به وي. که چېرته زموږ چینل ته نوي راغلي یاست، زموږ چینل سبسکرایب کړئ او سره په خوا کې د زنګولې نښان کېکاږئ او په ال بټن کلیک وکړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تر تاسې ورسیږي، او زموږ ویډیو لایک او شیر کړئ تر څو نور دوستان هم له دې نه استفاده